امریکا د چین پر ۱.۲ صنعتي تصدیو بندیزونه لګولي. امریکا څه موده مخکې د وارداتو او صادراتو د کنټرول په لیست کې د ۱.۲ چیني صنعتي تصدیو په ګډون ۴ صنعتي تصدۍ شامل کړي دي. په دې هکله د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند وانګ وینبین د جون په ۱۴مه نیټه یوې نوبتي خبري ناسته کې وویل چې چین د امریکا له یادې کړنې سره ټینګ مخالفت کوي او ورڅخه غوښتنه کوي چې سمدلاسه د وارداتو او صادراتو د کنټرول په لیست کې د صنعتي تصدیو د شاملېدو په شمول د بندیزونو او پر چیني تصدیو د فشارونو له اچولو څخه د لاس واخلي. وانګ وینبین په اشارې سره وویل چې امریکا د خپل پوځي او د ساینس او ټکنالوژیو د تسلط ساتنې په پلمه د ملي امنیت ساتلو چوکاټ پراخوي، د دولتي واک څخه ناوړه استفاده کوي، پر چیني تصدیو بېځایه فشارونه اچوي، نړیوال اقتصادي او تجارتي میکانیزم او تجارتي اصول خرابوي، د نړیوال تولید ځنځیر د عرضې ثابتوالی زیانمنوي، چې په دې سره د اسانتیاوو لارې چارې لا ترینګلې شوي دي. چین له امریکا څخه غوښتنه کوي چې خپلې تېروتنې سمې کړي او د پوځي چارو او بشري حقونو په پلمه د اقتصاد او تجارت د ساینس او ټکنالوژۍ مسلې د سیاسي کېدو کړنې پای ته ورسوي او د وسیلې او وسلې په توګه یې ونه کاروي. چین به اړین تدبیرونه ونیسي او د چیني تصدیو حقونه او ګټې به ترلاسه کړي.